تازه او ښکلي حاصلات د مالټو راوتلي دي. ستا اوس یخ کېږي که ساړه؟ یاره تل خال خو مې ګرمي کېږي، لمر ده. د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ازرې څخه په چکر راغلی که څنګه؟ ولا نو زیات یارانو دا هیله وه چې په چکر وځو، رالو لا چکر مو راووایه. اوس موږ چې بازار ته لاړ شو نومونه ورته کلاشي راکوه، هیټ راکوه، پلانکی راکوه چې یو مانټه ماته کې د مانټې ته نشي رسېدی. بېشکه دا خو مانټه د موږ د خپل وطن تولید دی، بیا خو موږ تاسو ته خپله پته صفا شی ده. دواړو ته دا پیغام دی چې باید خپل وطن ته راشي، خپل ملک ته راشي او دلته مزدوره وکړي. دلته هر شی شته چې څونه په بار ملک ګټي دلته دغوره دواره ګټل کېږي. د لوی څښتن تعالی پر سپېڅلي او ډېر زیات مهربان نامه. السلام علیکم، جوړ په خیر، ستړي مه شئ. د همیشه بهر افغانستان ډېرو درنو او زیاتو خوږو لیدونکو په دې هیله چې تاسې ټول به ښه اوسئ او انشاءالله ستاسې ژوند او چارې به په خیر سره روانې وي. یو ځل بیا زه کاند الله باور د نوې خپرونې سره ستاسې په درانه چوپړ کې حاضر یم. درنو لیدونکو، دا ځل تاسو لپاره د خپرونو په دوام سره ننګرهار ولایت بټي کوټ ولسوالۍ ته راغلي یو او بیا فارمې سې ته. دلته نو ماشاءالله تاسو ګورئ چې وطن تازه او ښکلي حاصلات د مالټو راوتلي دي چې زموږ ډېری هېوادوال ورته په دې ورځو کې ډېر زیات د چکر لپاره، منظرې لپاره، تر څنګ یې د وطني حاصل دغو تازه او ښایسته مالټو د خوراک لپاره راځي. نو موږ هم دریم فارم کې دلته یو باغ ته راغلي یو چې ماشاءالله پکې په زرګونو ونې دي او سږکال یې دغسې ښکلي او په زړه پورې حاصلات هم ورکړي دي چې تاسو یې له موږ سره په انځور کې وینئ. دلته به له باغ د مسؤلینو سره خبرې اترې هم ولرو، تر څنګ د کارګرو سره چې سږکال حاصلات څه ډول دي او هغوی په اړه څه نظریات لري او څه کول پکار دي تر څو دغې لپاره یو ښه بازار پیدا شي او په ټوله کې افغانان د خپلې میوې څخه استفاده وکړي. نو په دې هیله چې تر پایه راسره پاتې شئ او دغه خپرونه راسره په پوره مینه وګورئ. بیا هم ستړي مه شئ، ښه راغلاست درنو لیدونکو. نو همدغې باغ کې یو، په دې هیله چې تاسو موږ سره د دغې باغ ننداره کوئ او ښایسته انځورونه یې راسره ګورئ. تر څنګ ما سره همدلته ځوانان مخ شوي دي، دوی هم فکر کوم دلته په منظره او چکر راغلي دي، ورسره غږیږو. السلام علیکم، ستړی مه شئ. وعلیکم السلام، خیر اوسې، مننه، کور ودان. ډېره زیاته مننه. ښه انشاءالله صحت دې ښه دی؟ شکر د الله فضل ده، ښه یې؟ ډېره مننه. ژمي سره څنګه یې؟ ولا ښه یو چې سږکالنی ژمی لږ یخ غوندې ده، ډېر زیات. ستا اوس یخ کېږي که ساړه؟ یاره تل خال خو مې ګرمي کېږي، لمر ده. ګرمي دې کېږي. ډېر ښه. نوم دې راته واخله. نوم مې مزمل بارکزی. ښه، بارکزی صاحب. خپله د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ازرې څخه په چکر راغلی که څنګه؟ ولا نو زیات یارانو دا هیله وه چې په چکر وځو، رالو لا چکر مو راووایه. نه همدا اوس راورسېدی که نه مخکې راغلی یې؟ ولا چې وخت همدا اوس راورسېدو، هغه شکر د تاسو سره مخامخ سو. کومو کارونو مصروف یې هلته؟ یاره فی الحال خو درس وایو، یعنې تعلیم کوو. درس وایي؟ پوهنتون که مکتب؟ نه فی الحال مکتب کې یو. مکتب کې؟ یولسم صنف کې یو. کال ته به له خیره 12 ته ځې؟ یاره انشاءالله.
چې کله ملګرو سره راغلی منظره مو وکړه غرمې دپاره هم کوم ترتیب نیولی که نه صحیح حساب دی واقعا چې راسې خامخا به ترتیب نیسي ترتیب مو نیولی داسې رالو باغ کې هم چکر هم ویو ښه دي دا فارمونو والام یعنې نیت یې ښه ده چې هم نه ویلې مالټې مو خوړې او ترتیب مو نیولی ولې نه تېر کال هم راغلی وي که نه دا د لومړی کال دی یا راسې لومړی کال مو ته راغلي لومړی کال دی کله چې دا حاصلات ګورې او مالټې دي ماشاءالله چې سترګې دې لګېږي ټول هم د باغونه چې دي ماشاءالله په دې سترو مالټو باندې چې دی پوښل شوي دي تا لپاره څه احساس درکوي دا والا احساس خو ډېر ښه احساس راکوي ځکه چې د وطن میوه ده د وطن یو لوړوالی ده چې موږ یې وګورو ویې خورو او ښه خوند کوي ولې نه څه کول پکار دي تر څو افغانان دغه خپله میوه وکاروي په ورځني ژوند کې ګوی اخلي ځکه زموږ ډېر هېوادوال دا ادعا لري که نه چې افغانستان کې چې دی حاصلات نه کېږي خو ماشاءالله موږ تاسو چې ګورو څومره بې شمېره شوي دي نه والا واقعا افغانستان یو داسې هېواد ده چې هره میوه پکې کېږي ځکه که اوس موږ تاسې وګورو په زرګونه ونې دي دلته مینهوال راغلي دي له هر ځای نه راځي نو دا خو څه دروغ خبره نه ده ټول خلک یې ویني په میډیا یې ویني چکر ته هم خلک راځي له لرې لرې جونه خلک راځي ډېره مننه خوشحاله اوسئ نور خو څه پیغام نه لري غوښتل هېوادوالو ته ځوانانو ته همدا اوس چې تا ګوري والا پیغام دا ده چې اول باید په درس او تعلیم کې باید موږ مخې ته لاړ سو او دویم پیغام مې دا ده چې باید هر څومره زیاره کوشش وکړو باید په خپل وطن کې وکړو په همدې هیله ډېره مننه محمد اوسئ لیدونکو را سره اوسئ انشاءالله موږ هم دې باغ کې یو تاسو لپاره به نور هم ښکلي او په زړه پورې انځورونه در وړاندې کوو تر څنګ به د مسؤلینو سره پرې خبرې اترې هم ولرو چې هغوی د سږنیو حاصلاتو باره کې څه وایي شئ ښه راغلاست درنو لیدونکو نو بالاخره وخت راورسېدو د همدغې باغ یو تن مسؤل ته محمد اسماعیل قاسم یار چې تېره خپرونه کې هم دا موږ سره مل و موږ ته یې د مالټو په اړه معلومات هم راکړي وو چې څو ډوله مالټې په هغې باغ کې موجود دي خو دا بل باغ دی او دا له هغې څخه هم یو څه ډېر زیات غټ دی دا چې فعلا دلته کومه مالټه دوی دې باغ کې راشکوي او د دې باغ حاصلات څنګه دي نو د سره هم پرې خبرې اترې کوو د دې باغ په اړه به معلومات راکړي قاسم یار صاحب سلامونه ستړی مه شئ په خیر راغلی وعلیکم السلام خیر اوسئ الله درته ژوندی لره تعالی ښه ډېره مننه خوشحاله او سلامت اوسئ تاسو ښه انشاءالله چارې مو ښې دي الحمدلله خیر اوسئ خو شکر ده خیر اوسئ ډېره مننه تقریبا میاشت به کېږي چې موږ مخکې راغلي وو فعلا لپاره خو چې دی دغه مالټې ورځ تر بلې خوږېږي که نه لکه تا مخکې ویلي وو چې څومره چې د موسم یخېږي دا ورسره چې دی خوږوالی پیدا کوي دا خو داسې ده چې څنګه میاشتې لکه جدي میاشتې ورته وایي جدي میاشت 15 په دا مالټه نور هم سره کېږي ما ورته مخکې هم درته ویلي وو درته او یخ چې دی څومره چې یخ کېږي دا مالټه اوس خوږېږي ورسره ترشوالی ختمېږي دا راته ووایه چې دې باغ کې څومره ونې تاسو چې دی کېنولي دي او د دې حاصلات څنګه دي دې باغ دغه بوټی دا چې دا 15 جریبه پالی ده 15 او دې کې څه 2000 بوټي 2500 بوټي پکې دي 2200 بوټي او ها د دې حاصلات څنګه دي الحمدلله دې خو د حاصلات دي ګور ماشاءالله تاسو خپل بوټي ته ګورئ ورته ماشاءالله ښه حاصلات یې کړي دي دا چېرته بوټي د خوارۍ پورې دي بېشکه تقریبا یو بوټی به څومره کوي داسې ووایه چې یو بوټی چې دی دا 15 منه 10 منه 8 منه 7 منه دغسې حساب پورې راځي نو چې خوارۍ پورې پرته چې څومره خواري بوټي سره کې هماغومخه راځي ماشاءالله موږ چې ګورو دغې ورته والی ټول چې دی د لال مالټې غوندې دی نو دا خو اوس ما درته مخکې درته ویلي دا ټوله مالټه دي نه پس لال ګرځېږي دا وخت پې تېرېږي که نه لکه جدي میاشت نه وروسته ما درته مخکې درته ویلي چې جدي د 15 نه په لا ټول لال ګرځېږي لکه سره غوندې ګرځېږي ورته دا خو هوا هم بېلته یخه شوې ده اوس چې موږ ګورو ماشاءالله هېوادوال ډېر زیات رامات شوي دي فعلا لپاره که ته خپله لیدونکو ته ووایې چې
کم راځي زیات راځي چې اوس خبرېږي ځکه اوس خوږوالی ورسره ولې زیات دی؟ نو زمونږ د دغه نه دغه پیغام دی چې باید ټول راشي دا خو د مانټو اخرباله ده نوره ټول یې پاکه داسې شو 15 ورځې به پاتې دي مانټه مو اوس خوږه شوې ده خو ښایسته پرېمانه ده نوره په ختمېدو هم ده خو باید مینوال موږ باید دې کې برخه واخلي ټول سیلبین چې څومره دي د نورو ولایتونو چې راځي باید دلته ننګرهار بټي کوټ ته دې راشي مانټو ته دې راشي په چاکار باندې په همدې هیله یوه خبره ده چې زمونږ هیوادوال چې غواړي د مالټې ونه مثلا په خپل کور کې یا دیره کې چې د کینې یا په پټي کې که نه لنډه طریقه یې څنګه ده مثلا څومره وخت کې چې د حاصل ته رسېږي او دې لپاره څه کول پکار دي؟ دا خو داسې ده چې باید مانټه موږ راوړو باید دې ته موږ خپله ځمکه ډېره پسته جوړه کړو ویلو باید ښه نلګی راوړو دوی ته دې ته خواري دا 3 کال 4 کالو کې ښه سیده رسېږي چې خواري ورسره وشي او ما خپل هر څه ورته موازات ورته ورسېږي باید ورته لکه خواري په کومه برخه کې ډېره ورته پکار ده؟ خواري ورته دغه وخت کې ورته پکار ده چې هر وخت بوټي چې پسرلي موسم شي زموږ دا اوس نه مانټې چې اوس موږ وشکولي ته موږ خپل مواد ورته را رسو ورته سري دي ډېرانه نور چې کوم دوايګانې دا چیني ورته ورکوو کټیانې پکې کومه خراب او خامبه چې موږ هغه ته کټ کوو چې مثال موږ د بوټي خپله ځان جوړ کړو موږ ته میوه راکړي راته تقریبا یوه دانه مالټه چې ده که نه دې وخت کې که نه د څو دانې انرژۍ چې دی ځواب ویلی شي؟ دا خو د زه وایم چې ډېر دغه لري خو د 5 به درته وایم چې 5 نه ډېر نه هو د 5 نه ډېر لري خو زه د 5 باندې به دعوه کوم یعنې د یوې مالټې په ځای که تاسو چې دی د یوې انرژۍ په ځای که تاسو مالټه وخورئ نو دې انشاءالله ګټه او فایده زیاته ده په نسبت اوس موږ چې بازار ته لاړ شو نومونه ورته کلاشي راکوو هیټ راکوو پلانکی راکوو چې یو مانټه ماته کې د مانټې ته نشي رسېدی بېشکه دا خو مانټه زموږ د خپل وطن تولید دی بیا خو موږ تاسو ته خپله پته صفا شی ده اوس هم ته نه خورې که خورې کوم ځای والا خوري ولې نه خورو چې داسې خو نه ده نه خوري ډېره مننه خوشحاله او سلامت اوسئ نور که څه پیغام لري چې غوښتل لري هېوادوالو ته زما دغه هېوادوالو دغه پیغام ده چې باید موږ او تاسو ټول ته راشو دغه د بټي کوټ دغه خپلې ساحې ته راشو نور چې کوم سیدبینې موږ سره دغې فارمونو ته راشي او دغه د خپل وطن تولید مال چې دی باید ویم خوري او په چکر ووهو دغه زموږ د هېوادوالو دغه پیغام ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ. مننه قربان نو ماشاءالله تاسو ګورئ درنو هېوادوالو چې څومره ښایسته او ښکلې مالټې سږل شوي دي حاصلات تاسو ګورئ نو متاسفانه که مسافر یې ځای هم خالي دی او که دلته یې نو حتما ځان راورسوئ تر څو تاسو هم دا د وطن ښایسته مالټې وخورئ. السلام علیکم وروره ستړی مه شئ. خیر یوسف وعلیکم السلام. ښه انشاءالله صحت دې ښه دی؟ شکر الحمدلله. ډېره مننه. کار دې م کوه. نوم دې راته واخله. نوم مې سردار محمد. سردار محمد. د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ پکتیکا ولایت وړمه. پکتیکا څخه دلته راغلی فعلا؟ دلته راغلی مزدورۍ لپاره. مزدورۍ لپاره راغلی. څومره وخت کېږي راغلی؟ دلته مې 2 میاشتې کېږي. 2 میاشتې کېږي. یعنې چې سیزن د پیل سره سم راغلی؟ زبردسته موسم ده، ښه مزدوره ده الحمدلله، ښه مزدوره راته وځي. د ورځې څو روپۍ اخلي؟ د ورځې 300 افغانۍ. 300 افغانۍ. خوشحاله یې؟ هو زبردسته خوشحاله یم. نیکان دې څنګه دي؟ هغه هم زبردسته ښه وسیله او شبکت راباندې کوي، خپل وطن هم ده. بېشکه پردي مسافري پردي ملک خو معنا نه لري چې ځو او راځو. مالټې مو سره خوري که نه؟ هو ولې نه خورو، مالټې ورسره خورو، ښه ټیم پاسېږي، ښه زبردسته باغ ده، ښه پارمان دي، ښه ښکلی موسم ده. دلته وي بیا سهار وخت مو زړه غوښتو بیا کور ته. بېشکه تېر کال هم راغلی وي که سږ کال دی لومړی کال دی؟ نه دا مې لومړی کار ده، نور که پاکستان ته تلو او ښه راغلي دلې. سږ کال څومره خوشحاله یې چې په خپل وطن کې مالټې راشکوې؟ مخکې تا خپله وي که نه پاکستان ته تلم؟ نه ډېر خوشحاله وي. پاکستان کې به لارو کې هم ستونزې وي، لارې به بندې وي او هلته به کرایه له موږ زیاته لګېدله او اوس دلته بلاله ښه موسم ده، ښه مزدوره راته پاتې کېږي، خو له هره مشکله خلاص وي الحمدلله. سهار څو بجې کار ته راځئ؟ څو بجې بېرته ځئ؟ سهار 6 بجې راځو موږ دلته، بیا ماښام 6 بجو پورې. ماښام 6 پورې. سهار کې وختي یخ نه وي ډېره؟ یخني وي خامخا وي، خو بیا نه څه وکړو، مزدوره ده، ګزاره به ورسره کوو. باغونه غټ دي که نه؟ غټ باغونه دي، دا مکمل باغونه دي پارمان. نن هم تقریبا څو ونې راشکولې دي ټولې؟ نن تقریبا دغه 600 منه به شکېدلي وي. 600 منه. دغه 600 منه به څو ونو کړي؟ دغه نو مالک 200 به کړي سلو.
که نه 100-200 ورو به کړي نه و دونو کړي دي بالکل بالکل ډېره مننه خوشحاله اوسئ څه پیغام در خپلو هیوادوالو ته تر څو هغه هم دلته راشي دغه مالټې وامخلي بس هیوادوالو ته هم دا پیغام دی چې باید خپل وطن ته راشي خپل ملک ته راشي او دلته مزدوره وکړي دلته هر شی شته چې څونه په بار ملک ګټي دلته دغوره ګټل کېږي والته کرایې ستونزې چې دی ځي او راځي باید دلته خپل وطن کې خپل وطن جوړ کړي خپل وطن کې مزدوري وکړي او خپل وطن ته راشي خپلو بچیانو سره وي هیوادوالو ته هم دا پیغام ډېره مننه خوشحاله اوسئ نو ډیره زیاته مننه درنو او زیاتو خوږو لیدونکو چې تاسو هم له موږ سره دغه خپرونه د پیل څخه تر پایه پورې ولیده دغه په ننګرهار ولایت کې بټي کوټ ولسوالۍ د فارمې سې سیمه چیرته چې د وطن ښایسته او خواږه حاصلات شوي دي هغه هم د مالټو تاسو معلومات واورېده د دې باغ د مسؤلینو تر څنګ د کاریګرو نو که ننګرهار کې اوسیږئ یا نورو ولایتو کې همدې ورځو کې چې دی چکر لپاره حتما راشئ د وطن دغه خوږ حاصل ځان لپاره واخلئ دلته به یې وخورئ هم نو هیله من یم چې دغه خپرونه ستاسو خوښه شوې وي تر یوې بلې نوې خپرونې پورې چې زه بیا ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم ماته اجازه راکړئ تر بیا لیدو ښې چارې لوی الله مو مال شه